बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बायोलॉजी। सरकारी स्कूलों के नवी किताबों वर्गडली नन जो तاسو क्लास 7 किताब شروع کوم د क्लास 7 د کتاب چې کوم نوي کورسونه دي په 2022 کې چې په سکولونو کې کوم تقسیم شوي دي نو په دغه کې کلاس 7 په بوک کې زموږ سره اولنې یونټ دی پلانټ سیستم. پلانټ خو تاسو ته پته د موږ بوټي د وایو سیستم مطلب دا دی لکه څنګه زموږ په جسم کې ډېر شي سیستم چې دی کار کوي لکه ډایجسټیو سیستم دی مسکولر سیستم دی لیمفیټک سیستم دی او ارګنز راوړل شوي دي دغه سیستم جوړ کړل دي او د هغې د وجې نه زموږ بدن دا کار چې دی روان دی. نو دغه شان د دې نه علاوه زموږ سره دا کوم بوټي چې دي ونې دي بوټي دي شپولونه دي په دې کې چې کوم ژوندي ارګانیزم دي اشاره زما بوټو ته. نو دغه بوټو چې دی د دې هم خپل جسم دی او په دې کې څه سیستم چې دی کار کوي. زموږ د انسان د جسم په شان دی نه خو بیا به کوم څه سیستم چې دی کار کوي. نو په دې کله چې تاسو کلاس 7 بوک چې دی کله تاسو شروع کوئ اولنې مخ تاسو کولاو کوي نو پای کې به تاسو سره د ډایګرام ښکاري. ټیک ده په دې ډایګرام کې اوس چل سره په دې ډایګرام کې دا چې تاسو ته بوټي یو ډایګرام نشته دی او بیا تاسو ته نمونه چې دی هغه وشتي دي. یو طرف ته تاسو لیکل برډ بل طرف ته لیکل فلاور بل طرف ته لیکل سټیم او په دغه بوک کې به دې تاسو ته یو شکل چې دی جوړ کړی دغه ته لیکل روټ هیر او دا غین علاوه دلته کې لیکل زمون سره لیپ سری لیکل لیپ وس په دې باندې چې د ایگزام کوي او لاندې زمون سره چې کم دی نو لاندې زمون سره روټ ته ټیک شو. نو وس زمون سره په دې کې ما تاسو ته وی چې په دې کې زمون سره دوه سیستم چې دی هغه کار کوي. یو سیستم د مونږ وایو شوټ سیستم او بل سیستم زموږ سره په دې کې دی هغې ته ویلی کېږي روټ سیستم. نو اول به مونږ خبر وکړو د دې روټ سیستم. نو زموږ سره دا ډایګرام چې ما یوس دا بالکل هوبهو هغه ډایګرام دی لکه چې په اول مخکې دی کوم تاسو اینې نو دا بالکل هغه ډایګرام دی لکه څنګه چې تاسو کلاس 7 په دې نوي بوک کې په اول مخکې درکړل دی. نو دلته کې زموږ سره روټ سیستم دی. د روټ سیستم مطلب دا دی چې زموږ سره هر قسمه بوټی چې دی د هغه زیلې چې دی هغه موجود دي. ټیک ده اوس د دې زیلو کار څه دی د دې زیلو کار دا دی چې دا بوټی په دې ځمکه کې بالکل نیغ ساتي. بل دا زیله دا چل کوي چې دا د دې بوټي دپاره خوراک جذب کوي د دې بوټي دپاره اوبه جذب کوي د دې بوټي دپاره مینرل جذب کوي. یعنی مطلب دا شو چې بوټی چې کومه وده کوي هغه د ځمکې نه کوي او د ځمکې سره ډایرکټ تعلق څوک جوړوي ډایرکټ تعلق جوړوي روټ یعنی زیلې. نو زیلې دا چل کوي چې د بوټي د ضرورت دپاره هر ضروري څیز چې دی هغه د ځمکې نه اخلي او په دې تنه کې کومې چې موږ سټیم وایو بریلیږي. اوس کله چې دا روټ یو څیز جذب کوي نو اوس په دې کې چل سره په دې کې دا چل دی زموږ سره کوم روټ چې دي دا موږ مایکروسکوپ باندې شیکو نو دلته کې زموږ سره د ویښتو په شان نري نري شکل چې دی هغه زموږ سره جوړ شوی دې ته موږ وایو روټ هیرز. د دې مثال دی چې لکه ویښته کله چې تاسو سیکئ په مایکروسکوپ باندې اوس زموږ دا روټ هیر دي. نو اصل کې د اوبه چې جذب کوي نو زموږ دا روټ هیر جذب کوي. د دې روټ هیر نه بیا زموږ سره د مین روټس ته ځي او بیا د سټیم ته ځي. اوس چې کله سټیم ته لاړو نو چې کله زموږ سره سټیم ته لاړ شي نو په دې سټیم باندې اول په سر زموږ سره پاڼه موجود دی. نو پاڼه د بوټي هغه حصه ده چې کومه حصه د بوټي دپاره خوراک جوړوي. نو د بوټي کې زموږ سره پاڼه چې ده د دې ډېر غټ رول دی ځکه چې دا خوراک جوړوي بوټي دپاره. تاسو د پاڼې ته وګورئ نو په دې پاڼه کې په منځ کې داسې یو رګ شانتې تللی دې ته مونږ وایو میډ ریب. څه ته ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي میډ ریب او د دې نه نري نري شانتې رګونه تللي نو چې کله اوبه راشي یا زموږ سره بل څیز راشي نو هغه د دې وړو وړو رګونو په ذریعه چې دی هغه تقسیمیږي. دا په دې پاڼه کې چې دی تاسو لیدلي هغه شان رګونه لکه څنګه چې زمونږ خو د دې د تقسیمېدو لپاره الله پاک د لارې چې دی جوړې کړي دي. دلته کې هر څه تقسیم شو د پاڼې خپل رول وکړو یعنې پاڼې چې دی د بوټي دپاره خپل خوراک جوړ کړو نو څه خوراک به دا بوټی چې دی انرژي به دیالي او څه خوراک چې دی به موږ له راکوي د کاربوهایډریټ په شکل چې د کاربوهایډریټ په شکل راکوي نو هغې ته موږ وایو ګلوکوز. بل د دې نه علاوه په دې بوټي کې دلته کې زموږ سره فلاور نو د فلاور هم ډېر غټ رول دی. فلاور چې دی هغه میوه پیدا کوي میوه څنګه پیدا کوي په دې فلاور کې تاسو وګورئ دلته کې زموږ سره نري نري شانتې ډنډري. ټیک ده هغه ډنډري داسې چې کله زموږ سره کبینه مچۍ راځي د هغې په جسم پورې نښلي ځکه چې هغه په دې ګل باندې کیني او دې نري نري ډنډرو ته موږ وایو پولنز دا وړې وړې دانې دا په دې ډنډرو پورې چې دی نښتي. یا زموږ سره یو څاروی دی هغه سر کوي دې بوټي له راغی په دې بوټي د دې ګل سره ولګېدو نو دا واړه واړه پولن چې دي د هغو په شونډانو پورې ونښلي
دا ځناور چې بل ځای ته لاړ شي د دوی د شونډانو نه دا پولن چې دی راتاو شي. او دا غین علاوه زموږ سره کبینه مچی دی په دې ګول باندې کېناسته بل ګول ته لاړه دا پولن چې دی ویسی دا ریپروډکټیو سټرکچر دی په بوټي کې چې دا زموږ سره نیو میوه چې د پیدا کوي د پولنز په ذریعہ. ٹھیک ده. ها د دې نه علاوه په دې بوټي کې ما یو بل سټرکچر وسته دی چې دې ته ویل کېږي برډ مطلب دا دی چې دا هغه حصہ ده چې د کمی حصې نه نوی پاڼه راځي د کمی حصې نه نوی خاخ جوړیږي د کمی حصې نه زموږ سره د بوټي چې د گروث کوي نو دغه ته ویل کېږي برډ. و چې کله موږ روټ مایکروسکوپیک سټډي موږ وکړو نو هغه موږ ته پته ولګي چې زموږ سره دلته کې نری نری خلیې دا زموږ سره چې روټ ته دا زموږ سره روټ هیرز دي او د دې په منځ کې دلته کې سیلونه دي چې دغه خلیو ته ویل کېږي ایپیډرمل سیل. مطلب دا شو چې زموږ سره کوم روټ هیرز دي زموږ سره روټس دي د دې په منځ کې ایپیډرمل سیل موجود دي او دا ایپیډرمل سیل د دې روټس لپاره سټرکچر باندې موجود دي. کې د کلاسیوم چې کوم نوی بوکونه دي پلانټ سیستم کې اولنې پاڼه چې تاسو راوړوي نو تاسو به دا مخ چې دی تاسو ښکاری شي نو دا د نوی کتابونو اولنې پیج دی او په هغه باندې چې دی دا ډایګرام چې دی ورکړل دی د دې ایکسپلینیشن تاسو کوی نو دا تاسو ماشومان ته په دې طریقه باندې کوی لکه څنګه چې ما تاسو ته کوم تاسو ته چې دی بیا اسانه دلته کې لګل شي کوی فیګر 1.1 سیستم اف پلانټس دا پلانټ کوم سیستم چې دی نه چې څنګه کار کوي خو په دې کې اصل کې خبره دا چې زموږ سره لیپ دی فلاور دی روټ دی او سټیم دی د دې لکشن دی انټروډکشن چې دی د ماشومانو د چې دی خو دی چې دا کوئی اړیا چې دی به جوړ شي بیا د دې نه تفصیل چې دی په دې چپټر کې چې دی روان دی په دې وجه ورپسې چې بیا سړي ان شاء الله تاسو ته به سبا وکم. ثانک یو ډیر مننه.